د احمد مسعود سره په ایران کې د طالبانو بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي لیدنه هم ترسره کړې ده. احمد مسعود ویلي دي چې موږ سره د طالبانو لیدنه وشوله. دغه لیدنه احمد مسعود او امیر خان متقي دواړو تایید کړې ده. امیر خان متقي په کابل کې هوایي میدان کې دغه لیدنه تایید کړه. هغه وویل چې 3 ورځنۍ غونډه په 2 ورځو کې پای ته ورسېده. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې په سر کې یادونه کوم. که باور ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره باور ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د طالبانو د طالب مخالفو مشرانو ترمنځ ایران کې د شوي ناستې یو ګډونوال دا کتنه رغنده بللې او تمه یې ښودلې چې دا ډول نورې ناستې به ترسره شي. خو د احمد مسعود په مشرۍ د مقاومت جبهې ویان صبغت احمدي بیا وایي خبرو یوه ښه پایله درلودله. د صبغت احمدي له خبرو ښکاري چې دواړو لورو ښې خبرې کړې دي او اتفاق ته رسېدلي دي. خو ایران هم دغه لیدنه ښه بللې ده. ایران ویلي د افغان ډلو ښې خبرې وکړې او دغه لیدنه یې ښه شوه چې وکړه. له ایران حکومت دغه خبرونو هم ښکارېږي چې دوی دواړه تفاهم ته رسېدلي، خو هغه تفاهم تر اوسه نه دی په ډاګه شوی او نه هم دا په ډاګه شوي چې د دوی دواړو بحث پر څه و. امیر خان متقي په هوایي میدان کې دومره وویل چې موږ احمد مسعود ته بلنه ورکړې چې را دې شي خپل هیواد افغانستان ته. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته دې مهال چمتو کړی خبر. د الله په امان تر بیا ښې چارې.